بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حبیب الرحمن سربلند ما د التقوا پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد. زمونږ نن درس چې د هغه په نړیوال امنیت کې د نړیوال امنیت مسؤلین دي. په تیرو درسونو کې موږ د نړیوال امنیت ډولونه ویل چې دا په دریو مهمو کټګوریو باندې ویشل شوي چې په داخلي سطح باندې د نړیوال امنیت ډولونه، په خارجي سطح باندې د نړیوال امنیت ډولونه، د موضوع په اساس باندې نړیوال امنیت ډولونه. دا زموږ تیر درسونه وو. اما زموږ نننی درس چې د نهمې اونۍ درس دی هغه د نړیوال امنیت مسؤلین دي. د دې عنوان هدف دا دی چې د نړیوال امنیت په راوستو کې یا په نه راوستو کې څوک مهم رول لري. دا مسؤلین څوک ګڼل کیږي چې نړیوال امنیت تامین کړي یا د نړیوال امنیت په خرابولو کې د دوی لاس دی. نو په همدې اساس د نړیوال امنیت مسؤلین چې دي دا په لاندې کټګوریو باندې ویشل کیږي چې دا اصلي نړیوال لوبغاړي ګڼل کیږي چې په دې کې په لومړی قدم کې مهم چې دي دولتونه راځي. دولتونه چې دي دا د یو لوړ سیاسي ارګان په څیر باندې د نړیوال امنیت په تامین کې مهم رول لري. د ویسټفالیا د کنګرې د 1448 را په دې خوا تر دویمه نړیوالې جګړې پورې داسې فکر کېده چې یوازې د دولتونه چې دي د نړیوال امنیت په راوستو کې یوازې دوی رول لري، نور لوبغاړي شتون نه لري. اما کله چې دویمه نړیواله جګړه ترسره شوه او په نړیواله سطح باندې ځینې ستر بدلونونه رامنځته شو، نړیوال سازمانونه پکې رامنځته شوه، د حمل و نقل وسایل زیات شو، نو په دې کې د نړیوال امنیتو مسؤلین هم په دې کې نور ور اضافه شو. نو په دې نړیوال امنیت په مسؤلینو کې دوهم قدم کې بیا نړیوال سازمانونه اضافه شو چې نړیوال سازمانونه په دې کې رول لري. ترڅنګ د نړیوال سازمانونو سره افراد د یو حقوقي شخصیت په څیر باندې چې افراد حقوقي شخصیتونه دي او دوی د نړیوال امنیت مسؤلین ګڼل کیږي، نو افراد هم په نړیوال امنیت کې دوی داخل وګڼل شو. د افرادو ترڅنګ ځینې نور مهم نور لوبغاړي هم په نړیواله سطح باندې پیدا شو چې دا عبارت دي د غیر دولتي نړیوال سازمانونو څخه. یا NGOs چې ورته ویل کېږي، نان ګورنمنټل ارګنایزیشن. ترڅنګ بل لوبغاړی چې مهم کلیدي لوبغاړی و هغه څو ملیته شرکتونه هم په دې کې د مهم رول لري. څو ملیته شرکتونه د څو ملیته شرکتونو ترڅنګ په آخر وختونو کې چې کله ګلوبلایزیشن رامنځته شو، نړیوالتوب رامنځته شو، نو ځینې نړیوال ډلې او ګروپونه هم په دې کې شامل شو. چې په دې نړیوال ډلې او ګروپونو کې چې دي تورستي ډلې دي، مافیایي ډلې دي، او ځینې نور قاچاقي ډلې چې په نړیواله سطح باندې فعالیتونه کیږي. نو په کل کې دغه ټول دغه شپږ واړه کم چې ډلې دي دا د نړیوال امنیت مسؤلین ګڼل کیږي. لومړی راځو دولتونو ته چې دولتونه په کومو برخو کې نړیوال امنیت مسؤل ګڼل کیږي. پښتنه دلته رامنځته کیږي چې دولتونه څنګه کولی شي چې نړیوال امنیت تامین کړي. دولتونه چې دي یو لړکړنې ترسره کوي چې د همدې کړنو په اساس باندې په نړیوال امنیت باندې د هغې په راوستو کې یا د نړیوال امنیت تر ګواښ لاندې راوستو کې دوی مهم رول لري. لومړی چې دی دولتونه چې دي د نورو دولتونو سره تړونونه رامنځته کیږي، نو دا تړونونه دا د نړیوال امنیت په برخه کې ډیر مهم ګڼل کیږي. په تاریخي لحاظ باندې کوم نړیوال تړونونه چې رامنځته شوي که هغه په امنیتي برخه کې دی، هغه په سیاسي برخه کې دی، که هغه په تجارتي برخه کې، دا په نړیوال امنیت باندې مثبت تاثیر لري. د دې تړونونو څخه که موږ یادونه وکړو، د سړې جګړې په دوران کې د شوروي اتحاد او د امریکا ترمنځ یو تړون رامنځته شو چې د سالټ تړون په نامه باندې یادېده، سالټ Strategic Arms Limitation Treaty. دغه تړون په 1900
1980 کې ترسره شوه چې د همدې تړون په اساس باندې هغه کم ستراتیژیکې وسلې چې د شوروي اتحاد او د امریکا ترمنځ دا محدودې شوې نو د دې تړون په اساس باندې د شوروي اتحاد او د امریکا ترمنځ یو دوره چې هغه د ډیټانټ دوره په نامه به یادېږي د همدې تړون په اساس باندې دغه دوره چې د 10 کالونو پورې دوام وکړ نو بناء دغه تړون چې دی دغه د دولتونو ترمنځ رامنځته کیږي د امنیت پر راوستو کې فوق العاده رول لري ځینې نور تړونونه که موږ یادونه کوو مثلا افغانستان د مختلفو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لري نظامی سیاسي تړونونه لري تجارتي تړونونه لري د پاکستان سره موږ تړونونه لرو په سیاسي برخه کې لرو په تجارتي برخه کې لرو د ایران سره موږ لرو د امریکا سره موږ ستراتیژیک تړون لرو ځینې نور اکثره اروپایي هیوادونو سره تړونونه دغه ټول تړونونه چې دي دا د دې لامل ګرځي چې تر څو په سیمه کې په نړیواله سطح باندې امنیت تامین شي نو دا یو مهم رول دی چې دولتونه تړونونه رامنځته کوي او د همدې تړون په اساس باندې په نړیواله سطح باندې امنیت رامنځته کیږي بل مهم نقش دولتونه چې په نړیوال امنیت په راوستو کې دي نړیوال کانفرنسونه چې په نړیواله سطح باندې رامنځته کیږي نړیوال کانفرنسونه د دې کانفرنسونو ایجادونکي چې دي د دولتونه دي د افغانستان د سولې په هکله موږ وخت په وخت باندې نړیوال کانفرنسونه رامنځته شوي دي په ویانا کې په استرالیا کې په جاپان کې په روسیه کې دغه ټول کانفرنسونو ایجادونکي او سرمنشأ چې دی دا هیوادونه دي نو بنا دا کانفرنسونه د همدې لپاره رامنځته کیږي تر څو په هغه مشخصه سیمه کې سوله رامنځته شي نو دغه نړیوال کانفرنسونه چې دي د همدې دولتونو په واسطه باندې رامنځته کیږي د دولتونو بل نقش دا دی چې دوی ځینې نور میکانیزمونه هم په لاره شي مثلا ډیپلوماسي چې دی دا د دولتونو ترمنځ خبرو اترو د ګټو سازش او توافق ته ویل کیږي چې د شخړو لپاره سولیز حل لارې لټوي نو بنا دغه ډیپلوماسي چې دی د همدې دولتونو په اساس باندې رامنځته کیږي نو دا دولتونه دي چې د ډیپلوماسۍ د خبرو اترو له لارې د سولیزو حل لارو په اساس باندې شخړو ته د پای ټیکږدي او د ګټو د توافق او د تطابق په اساس باندې په سیمه کې امنیت رامنځته کیږي نو بنا دلته دولتونه چې دي د نړیوال امنیت د یو غټو مسؤلینو څخه ګڼل کیږي چې دوی په لومړي قدم کې مسؤلیت لري یعنی که په نړۍ کې که امنیت راځي دا هم دولتونو پورې مربوط دی که نړۍ نه امنه کیږي دا هم د دولتونو په اساس باندې رامنځته کیږي بل مهم چې د نړیوال امنیت مسؤلین ګڼل کیږي هغه نړیوال سازمانونه دي لکه څرنګه چې موږ مخکې اشاره وکړه چې د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته عموما دغه نړیوال سازمانونه چې دي په نړیوالې سولې کې مهم کلیدي رول لري که موږ د نړیوالو سازمانونو هغه مهمه برخه د ملګرو ملتونو سازمان نه یادونه وکړو د ملګرو ملتونو سازمان په نړیواله سطح باندې فوق العاده رول لري په نړیوال امنیت او د سولې په تامین په برخه کې او دا ټولو ته معلومه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د نړیوال امنیت په ټینګښت کې مهم کلیدي رول لري په همدې اساس ځینې نور سازمانونه که هغه موږ د ناټو د سازمان یادونه وکړو که هغه د اروپایي اتحادیې موږ یادونه وکړو که هغه د او آی سی د اسلامي هیوادونو د اتحادیې موږ یادونه وکړو که هغه د سیټو یا د سینټو سازمانونه دغه ټول سازمانونه په کل کې په نړیوال امنیت باندې تاثیرات لري خو موږ د دې ټولو سازمانونو څخه یوازې د ملګرو ملتونو د سازمان یوه بیلګه یادو چې دا په نړیوال امنیت باندې څه تاثیرات لري د ملګرو ملتونو سازمان یو لوړ عالی ډیپلوماټیک ارګان دی چې تقریبا 193 هیوادونه تر اوسه پورې د دې غړیتوب لري دغه یعنی 193 هیوادونه په دې سازمان کې د ملګرو ملتونو سازمان هغه منشور چې هغه د نړیوال امنیت او د نړیوال سولې د تامین په هکله دوی تړون کړی او دا امضا کړی دی چې هغې ته هغه به رعایت کوي نو په همدې اساس باندې دا ډیر مهم ګڼل کیږي د ملګرو ملتونو سازمان چې دی د درې عمده ارګانونه لري چې دغه ارګانونه عبارت دي د امنیت شورا څخه عمومي اسامبله او بل چې دی دارالانشا دی
دغه درې ارګانونه چې دي د نړیوال امنیت په تامین کې مهم کلیدي عمده رول لري. راځو لومړی د امنیت شورا ارګان ته چې دا د نړیوال سولې په هکله د نړیوال امنیت په تامین کې کم صلاحیتونه او کم دندې لري. لومړی مهمه دنده د امنیت شورا چې دی هغه د نړیوال سولې تامین دی. نړیوال سولې تامین د نړیوال سولې د تامین لپاره د امنیت شورا چې دی دوه نوع اقدامات کوي. دغه اقدامات چې دی عبارت د غیر نظامی اقدامات څخه دي او بل اقدام چې دی هغه نظامی اقدام دی. کله چې په نړیواله سطح باندې کوم هیواد تجاوز وکړي یا متخلف وګڼل شي نو د امنیت شورا چې دی همدا دوه نوع اقدامات چې دی غیر نظامی اقدامات او نظامی اقدامات د متخلف او متجاوز هیواد په حق عملي کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور د 140 ماده په اساس باندې د امنیت شورا کولی شي چې د خپل موخو او د خپل اهدافو د عملي کولو په خاطر باندې په متخلف او متجاوز هیواد باندې غیر نظامی اقدامات عملي کوي. نو په همدې اساس باندې د امنیت شورا د غړو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې دغه متخلف او متجاوز هیواد سره هر نوع اړیکې پرې کړي. دغه اړیکې که اقتصادي وي، که سیاسي اړیکې وي، که تجارتي اړیکې وي، که ترانسپورتي اړیکې وي، که دا ځمکنۍ اړیکې وي او که دا سمندري اړیکې وي، که دا مخابراتي اړیکې وي. دغه ټول اړیکې چې دي د 140 مادې په اساس باندې د ملګرو ملتونو د منشور د سازمان د 140 مادې په اساس باندې دا حکم کوي چې دغه متخلف هیواد څخه دغه نوع اړیکې چې کی دا ټول قطع کړي. نو دا یو نوع اقدام شو چې هغه غیر نظامی اقدامات. کچېرې احیانا په دغه لومړی اقدام چې دا غیر نظامی اقدام باندې د امنیت شورا په دې باندې پوه شو چې زمونږ موخه ترلاسه نه شوه، نو بیا په دویم قدم کې په نظامی اقدام باندې دوی څه کوي؟ اقدام کوي. او دغه نظامی اقدام چې دی د امنیت د شورا د 240 ماده په دې باندې صراحت لري چې د امنیت شورا کولی شي چې د متخلف او متجاوز هیواد باندې د ځمکې له لارې، د هوا له لارې او د سمندر له لارې نظامی حمله وکړي. نو دا هغه صلاحیت دی چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا چې ده د نړیوال سولې د امنیت او د تامین په موخه باندې دغه اقدامات ترسره کوي. دا یوه دنده. بله دنده چې ده د امنیت د شورا چې ده هغه د کلنۍ راپور وړاندې کول دي. د امنیت شورا چې ده د نړیوال سولې همدارنګه د ټولو هیوادونو هغه کم چې دوی سره راپورونه دي دغه راپور چې دی د کلنۍ راپور دوی راغونډوي او عمومي اسمبلې ته وړاندې کوي. نو بناء د هغه مهمه دنده ده چې په دغه راپور کې د نړۍ سیاسي اوضاع او د نړۍ هغه ټول حالات چې سوله ګواښي په دې راپور کې په همدې باندې مشتمل او دوی د عمومي اسمبلې ته وړاندې کوي. درې مهم دنده چې دی هغه د امنیت شورا چې لري هغه جزایي صلاحیت دی. جزایي صلاحیت په دې معنا ده چې د امنیت شورا کولی شي چې یو د غړي هیواد عضویت چې دی د معلق کې یا د غړي هیواد چې د هغه عضویت بیرته ترېنه واخلي او د ملګرو ملتونو د سازمان نه اخراج کړي. دا یو نوع جزا ده او پنشمنټ ده چې د امنیت شورا تر صلاحیت لاندې ده. دا بل دنده چې ده هغه د انتخاب صلاحیت دی. د امنیت شورا چې د انتخاب صلاحیت هم لري په دې معنی چې د امنیت شورا کولی شي چې د نړیوالې عدالت بین المللي محکمې چې کوم قضات دي د دې د انتخاب حق چې دی د امنیت د شورا د چینل نه تیریږي. دارنګه کم غړي هیوادونه چې غواړي په د ملګرو ملتونو په سازمان کې عضویت ترلاسه کړي نو د انتخاب صلاحیت چې دی د امنیت د شورا د چینل نه دا تیریږي. او په اخره کې بله مهمه دنده چې دی هغه د قانونګذارۍ صلاحیت دی. قانونګذارۍ صلاحیت د قانونګذارۍ صلاحیت نه هدف دا دی چې
کچیرې د ملګرو ملتونو د سازمان په منشور کې کم تغییر یا تعدیل راځي نو د دې صلاحیت چې دی د امنیت د شورا سره خوندي دی نو د هغه اقدامات او هغه صلاحیتونه او هغه دندې دي چې د امنیت شورا سره خوندي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان بل مهم ارګان چې دی هغه عمومي اسامبله دی. عمومي اسامبله چې دی د 193 هیوادونو څخه تشکیل شوي دي او 193 هیوادونه په همدې عمومي اسامبله کې دوی اشتراک کوي. هر هیواد چې دی د 5 څخه د زیات استازي عمومي اسامبلې ته نشي معرفي کولی او د کال په اواخرو کې د یو ځل غونډه نیسي. په همدې اساس باندې د امنیت په تامین کې د عمومي اسامبلې مهم رول دی. کوم مهم هغه تصامیم کوم مهم هغه پریکړې چې کوي د عمومي اسامبله په دې کې رول لري او مهم هغه کم تصامیم او پریکړې چې کیږي د 2/3 یا په 2 په آراو کې دوی تصویبوي چې د هغې نه وروسته بیا د امنیت شورا پرې باسي په دې باندې بحث کوي. بل مهم برخه چې د هغه دارالانشا ده چې دارالانشا په راس کې سرمنشي قرار لري او سرمنشي دا هم چې د یو نوع صلاحیتونه لري چې یو صلاحیت چې اجرایي صلاحیت دی او بل چې صلاحیت چې دی اداري صلاحیت دی. په اداري صلاحیتونو کې د دارالانشا ټول اداري امور چې دی د سرمنشي پورې تړاو لري او دارنګه اجرایي صلاحیتونو کې سرمنشي چې دی یو لړ صلاحیتونه لري. دا صلاحیت مثلا سرمنشي کولی شي چې د هیوادونو ترمنځ منځګړی شي یا سرمنشي کولی شي چې د امنیت شورا ته د نړیوالې سولې د تامین په موخه ځینې سپارښتنې وکړي یا هغوی ته ځینې راپورونه ورکړي چې هغوی بیا یو نوع اقدامات کوي. نو د ملګرو ملتونو سازمان چې نړیوال سازمانونو یو برخه ده دا د نړیوال امنیت په مسؤلینو کې ګڼل کیږي. د نړیوال امنیت په مسؤلینو کې بل چې د افراد دي. افراد دا یو نړیوال عمومي شخصیتونه ګڼل کیږي. افراد چې د یو نړیوال عمومي شخصیتونه ګڼل کیږي او هر فرد چې د نړیوال امنیت په تامین کې کلیدي رول لري او د دوی هغه کم اقدامات او د دوی هغه کړنې چې دي دا په امنیت باندې هم منفي تاثیر لري او هم مثبت تاثیر لري. بنا دلته افراد دي چې په ټولنه کې ژوند کوي، همدا افراد دي چې قانون ته دوی پابند دي، همدا افراد دي چې قانون په دوی باندې تطبیقیږي، همدا افراد دي مثلا په نړیواله سطح باندې دوی تروریستي کړنې ترسره کوي، همدا افراد دي چې قاچاقي اعمال ترسره کوي، همدا افراد چې جنایتونه ترسره کوي. نو بنا دوی په ټولنه کې افراد داغوی مثبت کړنې چې دي په امنیت باندې مثبت تاثیر لري، د افرادو منفي کړنې چې دي په امنیت باندې منفي تاثیر لري. دا رنګه د افراد چې دي د دولتونو پر رأسي قرار لري، د رئیس جمهور په شکل باندې، د صدر اعظم په شکل باندې، د دوی تصامیم چې دي په نړیوال امنیت باندې مهم رول لري. دوی چې کم تصمیمونه نیسي په نړیوال امنیت باندې مثبت او منفي تاثیر لري. ترڅنګ چې دي افراد دا د ټولنې هغه قشر دي چې د دولتونو داغوی هغه کم سیاستونه هغې ته تغییر ورکوي. مثلا د امریکا په متحده ایالاتو کې کله چې امریکایي ځواکونه د عراق نه ووتل، په دې کې د امریکایي وګړو داغوی نظرسنجي پکې هغه په نظر کې نیول شوی وو. یا ځینې نور لکه په افغانستان کې چې اکثر امریکایان د دې غوښتنه کوي چې باید افغانستان نه ووځي. نو دا د افرادو تصامیم دي چې د هیوادونو په پالیسیانو تصامیم باندې هغوی څه لري؟ تاثیرات لري. بل چې د غیر دولتي نړیوال سازمانونه دي NGOs یا نان ګورنمنټل اورګنایزیشن چې دي، غیر دولتي سازمانونه چې دي په نړیواله سطح باندې په اقتصادي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په محیطي برخه کې، په ځینې نورو برخو کې دوی فعالیتونه کوي او د هیوادونو سره په هر نوع همکاریانه کوي. دوی هم د نړیوال امنیت مسؤل ګڼل کیږي. بنا د دوی هغه کم اکټیویټیز، د دوی فعالیتونه چې دي د هیوادونو په سیاستونو باندې تاثیر لري. نو دوی چې دي د غیر دولتي نړیوال سازمانونو خپل راپورونه برابري او کم هیوادونه چې په مختلفو برخو کې دوی په امنیتي برخه کې خلاګانې لري هغوی ته متوجه کوي او نړیوال په برخه کې دوی راپورونه ورکوي، لکه امنسټي انټرنیشنل دی یا ځینې نور ارګانونه دي د متخلف او متجاوز هیوادونو په هکله دوی په نړیواله سطح باندې راپورونه ورکوي او دغه راپور بیا په نړیواله سطح باندې منعکس کیږي او د خلکو غبرګونونه په دې کې ښکاره کیږي. نو هغوی مجبور دي چې تر څو هغه کم په نړیوال فشارونه د هغې تر تاثیر
لاندې راشي خپل سیاست ته تغییر ورکړي نو دا د نه غیر دولتي نړیوال سازمانونه دي. بل چې د سوملیتي شرکتونه دي، سوملیتي شرکتونه چې دي دا د نړۍ د اقتصاد 50% دوی په لاس کې دي نو بنا ان دوی د یو سافت پاور په لحاظ باندې چې سافت پاور ګڼل کیږي نو اوسنۍ نړۍ چې دی دا د اقتصاد نړۍ د اقتصاد چې ټول د امنیت پر راوستو کې مهم ګڼل کیږي. داسې ویل کیږي چې آینده چې کومه پیړۍ دي دا هغه هیوادونه پکې مطرح چې هغوی اقتصادي پاور ولري، اقتصادي قوت ولري، لکه اوس د چین مطرح کیږي. نو دلته چې د سوملیتي شرکتونو په نړیوال امنیت په تامین کې دوه نوع رول لري، یو مثبت رول چې دی او بل چې دی منفي رول لري. مثبت رول په دې معنی چې دغه سوملیتي شرکتونه چې دي د نړۍ هغه کم چې نظامی پاور چې دی د ملیټري فورس چې دی دا په سافت پاور باندې بدل کړی دی. یعنی پخوا په دې معنی چې هیوادونه که غوښتل چې ځان ابرقدرت مطرح کړي نو هغه د نظامی فورس له لارې هغوی به ځان مطرح کول، خو اوسنۍ نړۍ چې دی دا د اقتصاد نړۍ دی چې دا سافت پاور ګڼل کیږي. هر هیواد چې په اقتصاد کې مطرح وي هغه زبرځواک هیواد ګڼل کیږي. نو په همدې اساس دغه سوملیتي شرکتونه اوس چې دي په نړیواله سطح باندې که موږ یادونه کړو د پیپسي یادونه کړو، د ګلیکسي موږ یادونه کړو، د اتصالاتو د شرکت شبکې د ډېر شرکتونه دي چې هغه سوملیتي شرکتونه ګڼل کیږي. بل برخه کې چې د په نړیوال امنیت کې د هغوی منفي رول په دې معنی ده چې د هیوادونو هغه ملي اقتصاد چې دي هغه کم چې د هغوی داخلي عواید دي، داخلي سرمایه ګزاران دي، په هغوی باندې منفي تاثیرات لري. دوی نشي کولی چې مثلا په ملي سطح باندې کم تجاران چې دي دغه کم شرکتونه چې دي د نړیوال تجارتي شرکتونو سره رقابت وکړي نو بنا ان دلته په هغوی باندې منفي تاثیرات ولویږي او هغوی دې ته مجبوره کیږي چې د خپل فعالیتونو لاس واخلي. په اخره کې چې کوم د نړیوال امنیت مسؤلین ګڼل کیږي نړیوال ډلې او ګروپونه دي چې په نړیواله سطح باندې اوسنۍ نړۍ چې د ګلوبلایزیشن نړیوالتوب دور دی او دغه فرصتونه دې ته لاره ایجاده کړې ده چې دغه کم ډلې او ټپلې دي، تروریستي ډلې دي، مافیایي ګروپونه دي، د همدې په اساس باندې د نړۍ په هر ځای کې دوی فعالیتونه کوي او نړیوال امنیت ګواخي. نو دا هغه څه دی، هغه لوبغاړي دي چې نړیوال امنیت کې کلیدي رول لري. نو د نړیوال امنیت مسؤلینو کې نه تنها چې دولتونه رول لري بلکې نړیوال سازمانونه، افراد، غیر دولتي نړیوال سازمانونه، سوملیتي شرکتونه، نړیوال ډلې او ګروپونه. ان شاء الله په آینده اونۍ کې به بل درسي موضوع سره به مخامخ کیږو او بل درسي موضوع به ان شاء الله په آینده هفته کې موږ او تاسو شریکو. تاسو ټولو ته ښه وختونه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله. د یو ډاډمن راتلونکي په لور.